دا کیسه یو د غریب هلک علاءالدین او یو د خطرناک جادوګر او یو د جادوي څراغ ده. کوم څراغ چې دونه طاقت وي هغه پورې دنیا بدلولی شي. کله چې علاءالدین ته دا څراغ میلاو شي نو دا څراغ حاصلولو لپاره جادوګر د پسې شي او د زندګۍ ته خطر شي. ډېر د پخوا خبره ده یو ښایسته کلی و او هغې یو غټ بازار به لګېده. دې بازار کې به خلکو راتلل، سامانونه به یې راشتل او کپړې جامې هر څه به یې راشتل. همدې کلي کې یو هلک اوسېده د چا نوم چې علاءالدین و. دا ډېر زیات غریب و او کار روزګار به یې نه کوله، خو علاءالدین درنه ډېر ښه و. دا بازار کې ټوله ورځ ملګرو سره لوبې کولې او منډې تړلې به یې ویلې. خو یوه ورځ دی کور ته راغلی او کور ته چې کله راغی نو مور ورته ویل راشه بچي، او ورته ویل چې ته به کوم پورې داسې بې روزګاره ګرځې، څه کار روزګار ځان له ولټوه که نه معلومه. علاءالدین دا ټول هر څه واورېدل او سړی لاندې کور روان شو. د ده مله کې ډېر غټ حیف چې زه به یې کلي ونډونه منځرترین کس جوړېږم، خو دا وړي په دې راسه به یې سکول نم. نو ورځ د دې کلي کې یو خطرناک جادوګر راغلی، کوم چې ډېر زیات طاقتور او ډېر زیات ظالم هم و. ده ته یو راز پته وه چې یو جادوي څراغ دی کوم سیسي او غار کې پروت د خزانې سره، خو دا جادوي څراغ سره په یو هلک راوریښي د چا نوم چې علاءالدین دی. هغه بس راغلی دی باغ کلي کې او هغه پسې ګرځېده. یو ورځ بازار کې جادوګر هغه پسې ګرځېده نو اچانک یې هغه مخې ته ولیدل او هغه ته یې ویل وی راشه لږ علاءالدینه دې خوا نو ما تا سره کار. نو علاءالدین ته تپوس وکړ یو هپه نشې تاسو څوک یې او مې نه پېژندلی. نو جادوګر په سترګو کې وښکېرالی او کیسه یې ورته بیان کړه چې زه ستا تره یم او ډېر مخکې زه بل مزد ته تېر یم چې کله ته ورکوټی وې، خو زه اوس واپس راغلم تاسو له. نو علاءالدین هم به دې جادوګر دوکه بس په خبرو کې راغی او یقین یې پرې وکړ. ټیم تېرېده یو سوړلی پس ورته جادوګر وی راځه علاءالدینه ستا لپاره ما سره یو کار دی. کار کې یو خزانه ده غټه خزانه ورته ویلی او ما له بدایینه یې وکړن څراغ د زور کنته به ته ما راوړې. نو از هی روان شو هر پلو او یو لږ ځای کې تور تیاره وه، تور غرونو ولته ورسېدل. ما دا جادوګر هغه ځمکې باندې څه جادو کړل هلته کې او څه منترن ترې پرې وویلو. و لږ ساعت بعد هلته نه ځمکه په هله کېدو شوه او علاءالدین ویرېده او اچانک یو ورته شانتې دروازه کولاو شوه چې کومه غار ته کولاوې ده. نو بس جادوګر ده ته ویل چې ته منډه لاړ شه علاءالدینه هلته کې دې غار ته ورشه او هلته کې چې سره څه یې راته ویله او ما له پکې یو زوړ شین څراغ و فروټ یې هلته ما له راوړله. نو علاءالدین چې دننه لاړی هغه ډېر زیات حیرانه شو ځکه چې بېانتها ورته خزانه پرته وه او دیوالونه و نیم سر جادو مادو شوي وه د سرو. نو هغه ډېر زیات حیران او وړوکی خوشحاله مو بیا هغه ته یو څراغ وښکارېدو، یو زوړ شانتي هغه څراغ راواغشتله او روان شو واپس دغه پلو جادوګر پلو. خو چې کله هغه لږ مخکې ورسېده و جادوګرش ولید جادوګر ورته وخت نه مخکې چې راوویل زه دا څراغ راوړه ماله. نو دغه پې علاءالدین پې لږ شکي شو چې دا ولته ما دلته نه بار وکړه زه به دله بیا څراغ درکمه. خو دغه جادوګر ورته وسه شو به ما را دراوړه ګینې دلته کېده کیت کومه. نو علاءالدین وی چې نه داسې نه درکومه ته ما ما بار وکړه. جادوګر غوسه شو جادوي وکړه او هغه ورپسې بند کړ. لږ توره تیاره شوه او هغه ویرېده خو څراغ کې لږ رګرانه بله شوه. نو دې څراغ سره دننه یوازې ګیر شو و څراغ سره یو ګوتمه وه چې کله په ګوتمې باندې هغه لاس راښکه نو اچانک سو و دې شانتې لوګي شو یو پیرې ترې ووتو. نو علاءالدین چې کله هغه ته وکتل نو ډېر زیات حیرانه شو او هغه پیرې ورته ویل چې زما کاسه حکم دی. نو علاءالدین ورته ویل چې ما ته ول دې ځای نه بار وکړه چې دلته نه بار وځمه. چې کله هغه بار یې وکړ نو هغه کور ته رامنډې کړ مور ته یې دا ټول کیسه بیانه کړه. نو مور هم ډېره زیاته حیرانه وه هغې هم دا څراغ باندې لاس ووهل. ما یې پیرې بیا راووتو ورته یې ویل چې څه حکم دی د ما اکا. نو بس دې نه پس د دې زندګي سرچ شوه او دې مالزاره شو. ښه یو ورځ بیا علاءالدین بار تېرېده او محل خوا کې د باچا محل سره هلته کې د باچا جوړېده د کومې نوم چې یاسمین و. په دا ته ډېره زیاته خوښه شوه. نو علاءالدین دې پیرې ته ویل زه به دې سره واده څنګه کوم زه خو یو عام سړی یم. نو پیرې ورته ویل چې زه به تانه یو دغه شهزاده جوړ کړم هغه شهزادګۍ ته زه به تانه شهزاده جوړ کړم. نو بس د شپې ټیم و هغه نو هغه بیا د باچا محل ته راغلی راټول تحفو سره او راغلی باچا ته یې ویل چې زما ستا لور خوښه ده زه به سره واده کور غواړم. نو باچا ډېر حیرانه شو خو دې چې کله یو بل سره ملو شو نو یو بل ډېر زیات خوښ شو
او یاسمین هم خوښ شوې دا ځکه یو شریف هلک و کلم و دې نه په سټیج 1 واده وکړه نو پیري د دې دپاره یو ورته محل جوړ کړي کومه کې دی اوسېده خو لا جادوګرو سم جمدی و او هغه ته د خبرې چې پته ولګېده نو هغه یو سازش جوړ کړو که بازار کې چیرې شروع کړي چې زوړ چراغ راکړي او نوی چراغ والی زوړ چراغ راکړي او نوی چراغ والی چې یاسمین د اواز واورېدو نو دی زوړ چراغ راوړل چې علاءالدین راوړو ځان سره و د هغې په بدل کې نوی چراغ واغشته چې کله چراغ د جادوګر له لاسو نه راغلی نو دغه پیري اعتبار وکړ او ورته یې ویل چې تا علاءالدین نو څه پورې جوړ کړي دی هغه ټول هر څه غیب کړه او دا محل هر څه زما ځای ته یوسه نو ما چندې ارسي یوړل دې خو چې علاءالدین واپس راغلی نو هلته هر څه غیب شو سره د ښځې نو هغه ډېر زیات خفه شو هغه خپله کودمه راښکله او د عمره پیري په ذریعې دغه جادوګر ځای ته لاړل خو هلته کې یاسمین ته ویل چې ده له جادوګر له سره مو کوه نو بس بیا یاسمین جادوګر له یو کپ کې څه د نشې دارو واچول او هغه یې پرې وڅښل شربت کې چې کوم د نشې د ویوایي په وجه جادوګر نشه شو او علاءالدین ورمنډه کوه چراغ ته یې لاسونه راکاږه او هغه پیري ته یې ویل چې د چراغ اوس موږ د واپس خپل ځای ته بوځه خو دا جادوګر چې کوم دی همیشه دپاره چېرته غیب که او بیا چېرته دی د جادو د دران باور ارسنتي واله دنه پس علاءالدین او یاسمین واپس خپل محل ته لاړل کلي ته او هلته کې د خوشحالۍ زندګي شروع کړه نوې دا ویډیو مې خوښه شوې نو مهرباني وکړئ دا ویډیو سره لایک کړئ